علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په ووډبرج نومي سیمه کې یم او دې علاقې ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي چې څه ورته ویل کېږي خو شاهي کباب سره خوا کې ولاړم شاهي کباب پاکستاني رستورانټ دی دا ناریل دلته خرڅېږي ځای په ځای باندې دا ګاډۍ لګېدي تاسو مخکې هم لیدلي ما مخکې یو ګاډۍ راوستې که نه کاکا ته مې په ویډیو کې راولې ویراولې ته پبلک سپیس کې که نه مې یو نوې شی زده کړی دي نه پبلک کې چې کوم دی ته چې څه کول غواړې ګوره ناریل دي کوکونټ دي کاکا زوی لګیا دی کټ کېږي کټ کوي که نه توره ورسره اوکې مای فرینډ وږ ورته کېږي بیا رجینیا سره هم خبرې اترې کوو چې دښته یم که نه چې په څو دي دلته قیمت په څو دی alright where did you get this from my friend what do you call this coconut alright where do you get these from the coconuts میکسیکو دا وی کوکونټ دی او دا د میکسیکو نه راځي کاکا زوی ګاډي ته خو ګورګه بل طرف ته تراته کوم داسې ګاډي خو چې کم دی نو کې دي شي غټو خلکو سره ودلته کې چې کم دی په کې دي ناریل خرسي وی کچ او تازه ناریل ګوره چې باران کېږي چتریم ځان سره وړي دي دا پوستکي ګوره ګند صفایي ته ګوره صفایي څومره خیال ساتل شوی دا نه چې مطلب دا چې به د ګاډۍ کټ کړه چیزونه به چې کم دی نو ځمکې ته پرېوځي او خزله کې پرېوځي اوس دا وکړ دا دی نه کوکونټ روباسي د ماسي رالورو دې ته وګورئ تاسو که نه تماشې وته کې به دې سره خبرې اترې کوو چې دې په څو باندې ګیلاس خرڅي او دا دې سره روباسي ها په دې کته کوکه کوکونټ ته کچا ناریل چې وته ویل کېږي که نه او تاسو ته کومه چې دا په څو باندې cuánto cuesta eso la una $10 a cup okay you speak English that's good خالد زه انګلیش ولا ورزي دا چې سپینش ته نن ضرورت نشته اما سی اخلي که نه دلته کې no you guys sell a lot I mean people come a lot somewhat and you just sell the juice from it and the coconut right all right دا which is the coconut or juice the water that's what I mean thank you so much for correction کنه کاکا را چې کوم دی وخت را سړي مرسته کی زما لفظونه ټیک کوي را ټیک کوي سم چې کوم دی زمونږ کلیوال ماما دی هغه زه په الیکشن ته ودرېږم ټول خلک به ټیک کوم نه الیکشن ته ودرېږم ځکه چې ووټ ټول هغه بل چاله ورکړه خو یې ودا چې کی سره مخامخ ګوره دوه لارې تللي یو واشنگټن ډي سي ته بل ریچمنډ د ورجینیا سر ښار دی څنګه چې خیبر پښتونخوا سر ښار خیبر پښتونخوا پېښور دی نو ریچمنډ د ورجینیا سر ښار دی دغه شانتې او تاسو دلته غوږ کېږده او خلک ډېر په شوق باندې اخلي دا واټر دی اوبه دي دا اوبه چې کوم دي جوس نه دی وي دا که نه مونږ ما خو د جوس وي خو دا خبره مونږ غریب خلک یو څنګه کوپرې ته پکې وګورئ دا پکې ځان له خوښوي ماسي پکې ځان له خوښوي ¿cuál te gusta okay this is look دا پکې سپین دی I cannot even touch it ټچ کول خو ځکه نشم زما لاسونه سخه دي که نه ډېرو شیزونو سره مې ټچ کړي دي ماسي په جیب کې پیسې مې واچولې دا رش لږ کم شي دوی سره خبرې اترې هم کول غواړم خو کاکا لږ بدماش غونتری مې سره جګړه را سره وکړي که نه دا کاکا رخصت شي نورې خبرې کوو مخامخ که تاسو دغلته وګورئ ډېر مشهور رسټورانټ دی په ووډبرج کې شاهي کباب ورته ویل کېږي جیلم سره تعلق ساتونکي یو تن دی او هغه به تاسو لیدلي هغه دغه ځای کې دی مخامخ چې کوم تاسو ځای وینئ که نه او دې خوا سره چې کوم دی ډېره مصروفه هایوې ده ورسره خوا کې 95 تېر شوی دی او داسې ته وګوره دا ګاډي چې کوم دی نو ډېر اوچته په هایټ باندې مونږ ولاړو لکه یو رقم په کمر چې ولاړې که نه خلکو ته دا ښکاري مو په سم ځای کې ولاړ دا ګاډۍ په ځای په ځای لګېدلي او دا دي چې خرڅي نو دا داسې نه ده دا چیک کړی شوي دي دې کې داسې نه چې مسلې پکې د میکسیکو نه خوراک راغلی دا چې میکسیکو نه راوړېده میکسیکو د امریکا سره په پوله پروت ملک دی که نه نو په پوله پروت دی دلته کېږي دغه ځای نه دي راوړي دلته یې خرڅي او دلته زیاتره خلک چې کم دي نو مطلب دا دی په امریکا کې دویمه لویه ژبه چې کومه ده څنګه چې په پاکستان کې د پاکستان قامي ژبه چې کوم ده نو اردو ده خو بیا ورسره نورې ژبې هم دي سرایکي پښتو پنجابي او دغه شان دي په امریکا کې د امریکې چې کومه قامي ژبه ده یا لویه ژبه ده نو هغه انګریزي ده خو ورپسې دویمه لویه ژبه چې ویل کېږي په امریکا کې هغه سپینش ده او د هغې وجه دا ده چې په امریکا کې سپینشان ډېر زیات دي سپینشان مطلب دا دی چې پورتریکن دومینیکن دا چې کوم ته چې لاتیني امریکا ویل کېږي هغه ځای ورته ویل کېږي که نه ټول خلک ما ته ګورم چې د لږ موبایل رایستې دي چاله ویډیو جوړي مونږ به پکې راشو که نه غوږ ورته کېږدي دا کار مو وینې او بلا کیسې مې راته وکړې اوس غوږ کېره داسې تیرې چړې دي ورسره چې ته خېټې نه راله پوره راپورنه کې زه راغلی سیخ کباب مې اخیستل ځان له او روټۍ مې اخیستې یو شپږ روټۍ مې راواخیستې مې زه مېلمه نیم مې راغلی ملګری مې راغلی دی که نه مې دا درې روټۍ به ترې نن وخورو شپې مالې او درې به ترې سهار چای سره سرې کړو ګاډي کې پراته دي او سیخ کباب مې هم راواخیست چولې مې هم راواخیستې نو دي څه وایي ښه تماشا ورته وکړئ ماشومان دي عمرونه کم دي دا کم سے کم دي که زه به دا وایم چې تپوس دې کوم د عمرونو خو لږ صبر وکړه که نه alright that's good خلکو ته وګورئ بزنس دی کاروبار دی چې څوک کا $10 ورکړه کاکا روان دی وکیله کاکا $10 ورکړه ویسټرا دله درکړمه او دې وجه کم دی نو کاکا ځان له واغسته او کاکا ډېر هوښیار دی ګوره په خپل حق باندې پوه دی زه رالم زه ویډیو جوړوم که نه نو ما ورته مې که تاسو پکې راځئ ما ته دا خو په ولسي ځای دی څه چې پبلک ایریا ویل کېږي یو کین ډو انیثینګ یو وانټ مین انلیس اینډ انټل چې ما خولې له کیمرا خواله راوړئ که نه نو how many coconut you guys sell each day I said
how's the business and how many of these you sell each day, like for example? ¿Cuántos vendes al día? Huh? He said a little bit. A little bit? Okay, a little bit, okay. And does this need permit or no? Like you sell it here? Oh, okay. Permit mo ta pakari. See that? No, daga shanti. Thank you so much, my friend, and I'll come next time. See you again. All right, my friend. Let me walk around. Thank you. You like it? ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál tú te gusta? Eso y ¿huh? La aqua? Okay, también. My see you the models ya fate. Okay, mami. También. Take care. See you. Hasta la vista. زه ته روان شوم او ما ته بیا ملاوي ګور ډاټسن ته وګوره دغه ټوپه پکې ځوړان دا نه کوکونټ هم وروړي د میکسیکو نه وروړي کاروبار د کسو روزګار کول غواړي اولای مامي کنه کسو کاروبار کول غواړي ورځه کول شي او کني کول غواړي لکه نه کول غواړي نو هغه به نه په امریکا کې کیو نه په جاپان کې کیو نه په پاکستان کې کیو نه په افغانستان کې کی او سره رنټل کار او بانک وګوره بانک په پارکینګ لاټ کې درولې مختلف بزنسونه دي او دا زمونږ سپین خان دی نو موږ خپل ګاډي ته وروخیجو او ډیر خلک به د علاقې پیژني مو کسو کې نه پیژني نو اوس به و پیژني لا خیر سره بیا را دلته ناریل او د کوکونټ په در باندې کم کا خیری دلوي الله پامان